که تاسو غواړئ چې زموږ مخکني او وروستني ټول په ټول ګناهونه د الله تعالی معاف کړي که نه دا یو آسان ترینه دعا درته درښیم دا دعا تاسو زده کوئ نو چې یو پیره تاسو دا دعا وایئ که نه ستاسو مخکني او وروستني ټول په ټول ګناهونه به معاف کوي او دا دعا او دا فضیلت دا زما ښودلی شوي نه دي بلکې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا هم ښودلې ده او دا فضیلت هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی کم فضیلت او کم ټیم کې دا دعا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان روټۍ وخوري که نه او د روټۍ نه وروستو تاسو یو ځل دا دعا څوک ووایي وایي ده ته به الله تعالی د ده مخکني او وروستني ټول په ټول ګناهونه معاف کړي نو دعا څنګه ده چې تاسو کله روټۍ وخورئ که نه دا دعا ورپسې وایي یو خو هغه مشهوره دعا ده الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين یو خدا ده خدا کم فضیلت چې تاسو ته ما بیان کو کنه چې دا که انسان د به الله تعالی د مخکني او وروستني ټول ګناهونه معاف کوي دا به بیا تاسو د روټۍ نه وروستو دا دعا وایئ الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه نو چې روټۍ نه وروستو تاسو صرف یو پیره دا دعا ووایئ که نه نو انشاءالله الله رب العزت په تاسو ته مخکني او وروستني ټول په ټول واړه ګناهونه معاف کړي ښه واړه ګناهونه مې ځکه وویلې چې اکثر خلک بیا وایي چې خلکو به زناګانې کړې وي غلاګانې به یې کړې وي خلکو ته به یې کنځلې کړې وي خلکو غیبت یې به یې کړې وي آیا دا به هم په دې سره معاف کېږي او که نه نو نه 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 دغه لوی ګناهونه چې دي دا توبې نه بغیر نه معاف کېږي لوی ګناهونه په دوه قسمه دي یو حقوق الله دی بل حقوق العباد دی حقوق الله سره چې کوم تعلق ساتي لوی ګناهونه یعنی زنا وغیره دا ګناهونه چې دي که نه دې دپاره به ته توبه وباسې د توبې بیا خپل درې شرایط یا به انشاءالله بیا چې ته بیان کوم په دغه کې سره به الله تعالی تاسو ته دا لوی ګناهونه معاف کړي او کوم چې حقوق العباد سره تعلق ساتي که نه نو هغه دغه درې شرایط چې کوم پکې دي دغه به هم پکې موجود وي او بنده نه به د هغې معافي غواړي او یا که یو حق تا سره موجود وي دغه حق په هغه ته واپس کړي نو هله به تا ته دغه ګناه معاف کېږي باقي دې نه علاوه واړه واړه ګناهونه چې کله انسان نه شوي دي که نه دا ټول الله تعالی به دغه انسان ته معاف کړي چې کله انسان د روټۍ نه وروستو صرف یو ځل دا دعا ووایي الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه دا چې تاسو یو ځل ووایئ که نه مخکني وروستني واړه ګناهونه به ټول په ټول الله تعالی تاسو ته معاف کړي نو امید دی چې انشاءالله دا دعا به تاسو زده کړې وي او دا به تاسو نن نه دا نیت وکړئ چې کله هم تاسو روټۍ خورئ که نه ورپسې یو ځل دا دعا تاسو وایئ ټول په ټول واړه ګناهونه به الله تعالی تاسو ته معاف کوي ټیک شو جی الله رب العزت خوشحاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان